बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरगुरो ज़ेम सलमान शाह او تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری। ملګرو انسان د سمندر 80% حصہ لا اوسه پورې نه د ډیسکور کړي او تاسو سوچو کې چې د سمندر په دغه حصہ کې به الله څنګه مخلوق پیدا کړي وي کم چې لا اوسه پورې مونږ نه دی لیدلې. نو د نن په ویډیو کې به تاسو ته د همدا سي عجيبه میانو باره کې وایم. ملګرو دې مې ته وګوره، دې ته پیرټ فش ویل کیږي ځکه چې د دې شکل د توتی په شانتي وي. دا مې په مختلف رنگونو کې وي او دا زیاتره په کریبین سی او اټلانټیک اوشن کې وي. دا غځه لوکل خلک دا میان د خوراک د پاره نیسي. د توتی په شکل د دې مې دا رنگونه ډېر ښایسته ښکاري. دا د دنیا په عجیبه میانو کې یو قسم دی. ملګرو دې مې ته ماوټ بروډر ویل کیږي. دا واړه میان د دې بچی دي. تاسو به وایئ چې دا خپل بچی خوري، خو داسې نه ده. دا زر خپل بچی بهر هم روباسي. دا مې داسې صرف د خپل بچو حفاظت د پاره کوي. همدغه سي یو بل مې کم ته چې جو پېښ ویلې کیږي هغه خپل انډې په خپل خوله کې ساتي. ملګرو تاسو چرته الوتو ولا مې لیدلې دي؟ دې ته فلاینګ پېښ ویلې کیږي. دا میان په ګرمو اوبو کې وي او د دې وزري وي د کم په مدد سره چې دی الوزي. خدا میان په اصل کې الوته نشي، صرف په هوا کې لګلره پورې ټوپ وهلی شي او مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا الوزي. د دې مې د ټولو نه زیات د الوت ریکارډ 45 سکند پورې دی او دا د 70 کیلومتر پی غنټه پر رفتار سره مزل کوي. ملګرو دې مې ته ایشین شیپ سیټ ویل کیږي. دا مې ډېر عجیب ښکاري څنګه چې تاسو لیدې شئ. دا مې په سایز کې ډېر لوی دی. دا تر 39 انچ پورې اوږدېدی شي او عجیبه خبره دا ده چې د 2017 پورې مونږ ته دا پته نه وه چې دا مې هم په سمندر کې وي. صرف 4 کاله مخکې دا دریافت شوی دی. دا میان په جاپان او چاینا کې وي. د یو جاپاني لامبوزن خو دې مې سره دوستی جوړه شوې ده او دې له یوریکو نوم ایښی دی. ملګرو دې مې ته سټون پېښ ویل کیږي. داسې مې چې د کاڼي په شان ښکاري. دا د دنیا زهرجنه ترین مې دی. په دې کې دومره زهر وي چې انسان په 1 غنټه کې مړ کولی شي. دا په اوبو کې ډېر تیز ګرځي او بل عجیبه خبره ده چې دا د اوبو نه بهر 40 غنټو پورې ژوندی پاتې کېدی شي. ملګرو د دې مې نوم پین ټوت فش دی. دا مې د خپلو تیرو غاښونو د وجې ډېر مشهور دی. دا مې د اوبو په یخ کې اوسي او 6 انچو پورې اوږدېدی شي. د دې خوله د تیره غاښونو نه ډکه وي خو دا په چاچک نه لګوي. د دې میانو خوراک واړه میان وي. ملګرو دې مې ته باکس فش وایي. د دې عجیبه مې باډي د یو باکس په شان وي. په دې باندې داغونه وي او دا مې زیاتره زیړ رنګ کې وي. یو عجیبه خبره ده چې دا د خپل جسم نه یو داسې قسم زهر خارجوي د کم په ذریعه چې دا د نورو میانو نه محفوظ وي. ملګرو کو ویډیو مو خوښی وي نو لایک شیر او سبسکرایب لازمی کوئ او د خپل ځان او چارچاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د الله پامان.